حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی فرمایي چې د شعبان په آخري میاشت کې آخري ورځو کې نبی له سلام موږ ته بیان وکړو. په هغه بیان کې په تقریر کې یو خبره موږ ته دا وکړه چې د رمضان د میاشتې یعنې په رمضان میاشت کې فرض ادا کول د هغې دومره ثواب دی لکه په نورو میاشتو کې چې اویا فرضه ته ادا کړي دومره ثواب الله درکوي. د دې حدیث روایت بیهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو مخکې مې دا خبره کړې چې اوږد حدیث دی یوه حصې تاسو ته بیانوم. نن په دې برخه کې موږ دا خبره زده کړه چې د رمضان په میاشت کې چې ته فرض مونځ ادا کوې یعنې فرض عبادت چې کوې د هغې ثواب دومره دی چې گویا ته د روژې نه بغیر په نورو میاشتو کې اویا فرض ادا کړي دا اویا فرض برابر تا ثواب درکوي. د محترم مسلمانانو ورونو څومره بختوره میاشت را روانه ده، څومره د ثوابونه میاشت را روانه ده، څومره عظمت والا میاشت را روانه ده، څومره د برکتونو والا میاشت را روانه ده. دې روژې ته دې الله موږ تاسو په خیر ورسوي چې په دې میاشت کې موږ تاسو عبادت وکړو او خصوصا 15 وخته مونځ دا جمع سره ادا کړو ځکه په روژه کې یو فرض ادا کول دومره ثواب دی لکه گویا چې تا د روژې نه بغیر په نورو میاشتو کې اویا فرض ادا کړي دي دومره ثواب دی. نو کوشش دا وکړئ چې په روژه کې د فرض منځونو خیال پوره وساتئ، په خپل وخت کې ادا کوئ، جمع سره ادا کوئ او په روژه کې د فرضو منځونو ادا کولو ثواب نور هم زیاتېږي او د نفل عبادت چې کوي په روژه کې د هغې ته د ثواب د فرضو په اندازه درکوي. د دې وجې نه دا میاشت را روانه ده، سړي او زنانه کوشش دا وکړي ځان دپاره ثوابونه حاصل کړئ. بل کاته څه پته لګي چې مړه به یو که ژوندي به یو و دې میاشت کې تیاری وکړو. میاشت را روانه ده، دې دپاره ډېر په خوشحالۍ سره په مینه محبت سره ورته هرکلی ووایاستئ او د الله نه غواړئ چې الله مو ورسوي او دا ثوابونه ځان ته حاصل کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.